بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله بیسک اینډوانس فنکشن کې لس نیو فنکشنز وایو. د 51 څخه تر 60 پورې نیو فنکشنز دي، نیو فارمولاز دي. راځئ چې ولې ډیمو وګورو. ښه، نمبر 1 چې کوم سره ده په دې کې فارمولا هغه ساین کوساین ټینجنټ ده. د دغه چې کوم یو جدول دی یا د دې چې کوم یو چارت دی هغه موږ کریټ کړی دی چې کوم سره په سکولونو په کتابونو کې وي. لایک تاسو دلته کتلی شئ په دې کې موږ سره دا دی چې 30 60 45 and 90 د دغو درجو یا د دغو انګلز چې کوم یو ساین کوساین ټینجنټ دی دا موږ ته په دغه شکل باندې راځي. صحیح شوه؟ همدغه شکل همدغه ډیزاین دا موږ دلته کریټ کړی دی او تاسو ته مو راوړی دی. فنکشن نمبر 52 ایډرس فنکشن دا موږ ته یو سیل ایډرس راته راکوي چې کوم کې موږ کالم یا رو نمبر ورته ورکو موږ ته له هغه څخه سیل ایډرس راته کریټ کړي. کالم موږ ته د یو کالم نمبر راته راکوي او کالمز موږ ته د یو رینج کالمز شو کوي چې آیا ته چې کوم رینج انتخاب کړی دی په دې کې څو کالمې موجود دي. رو موږ ته د یو رو نمبر راته راکوي. روز فنکشن موږ ته د یو څو روګانو چې کوم موږ ورته انتخاب کړي وي د هغو روګانو مجموعه موږ ته راکوي. چوز فنکشن دا موږ ته د یو رینج څخه ویلیو راته راکوي که اول نمبر غواړي، دویم، دریم، څلورم ایټسټرا. آفسیټ فنکشن دا موږ ته د یو سلیکټ شوي سیل څخه لاندې یا پورته یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته ویلیو راته راکوي چې کوم په سیل کې موجود وي. انډیکس فنکشن دا موږ ته په یو رینج کې داخل چې کوم موږ ورته کالم ورکو یا رو نمبر ورته ورکو موږ ته هغه ویلیو راته راکوي. میچ فنکشن دا موږ ته نمبر راته راکوي په یو رینج کې چې کوم موږ نیم ورته بهر لیکلی وي هغه نیم موږ غواړو چې په دغه رینج کې وګورو چې آیا دا څویم نمبر باندې دی، اول باندې دی، دویم دی که دریم باندې دی. صحیح شوه؟ راځئ چې پریکټیکلي وګورو. ښه، دا موږ سره هماغه جدول او هماغه چې کوم چاټه موږ سره دلته موجود دی. زه دلته راځم از ایکول ټو لیکمه از ایکول ټو ساین راته راکړه. ریډین یاد ساتئ ملګرو چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې تاسو به د یو انګل هغې ریډین بالي د هغې به تاسو بیا ساین اخلئ. صحیح شوه؟ موږ سره 30 ده، بس د دغې ما ته ریډین راته راکړه او بیا د هغه ریډین په مطابق به ما ته د هغه ساین به راته راکړي. ګوره تاسو ورته وګورئ 1/2 دی که نه دی 1/2 دا خو زموږ سره 0 ده که نه. که زه فار ایگزامپل دا ورته 0 کړمه دا به راته 0 راکړي. همدغه شان که زه دا کنټرول ډي پریس کړمه او دا به بره هماغلته پرېږدم. صحیح شوه؟ او دا به هم هماغلته بره پرېږدمه. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې 0 دې به زه کوساین ورته والمه او همداشان دې به زه ورته ټینجنټ ورته والمه. تاسو کتلی شئ چې دا موږ ته په دې شکل باندې راغلی. او همدغه شان که زه غواړم چې 45 حاصل کړمه 60 حاصل کړمه بس دا به دغه شان ډریګ کوي او دا به هم دغه شان ډریګ کوي ورته تاسو به اټومیټیکلی د هر یو به درته درکړي. صحیح ده که نه؟ په دې کې تر 90 پورې دی خو مالته 360 پورې لیکلی دی چې کوم یو سټینډرډ یا چې کومې خاص زاویې دي لایک 0 یا 30 یا همدغه شان 45 60 90 180 270 او 360. صحیح شوه؟ دا موږ سره په دغه طریقې سره د یو درجې یا د یو انګل ساین کوساین ټینجنټ پیدا کول. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. ښه، زه سره ځم ایډرس فنکشن ته. از ایکول ټو ایډرس رو نمبر دی کوم یو دی زه ورته فار ایگزامپل 1. کالم نمبر دی څو دی زه ورته فار ایگزامپل 10 چې د دې څخه جوړیږي J1. صحیح شوه؟ همدغه شان که تاسو ورته ولیکئ چې از ایکول ټو ایډرس فار ایگزامپل 100 کاما 100 دا کوم یو دی دا CV 100 دی. صحیح شوه؟ همدغه شان تاسو ورته هر یو لیکلی شئ. از ایکول ټو کالم زه ورته فار ایگزامپل کالم راته راکړه بریکټ باندې انټر ما ته وایي چې توس په 10 کالم کې ولاړ یي. زه ورته یم چې دا کالم ما ته مه شو کوه. زه از ایکول ټو کالم ورته لیکمه. زه ورته یم چې ما ته دغه کالم راته شو که ما ته وایي چې دا دویم نمبر کالم دی یا په دې شکل ورته ولیکئ فار ایگزامپل کالم دا ټول مو ته انتخاب کو. خو یاد ساتئ ملګرو چې کوم په دې کې اول نمبر کالم یې تاسو ته هماغه درکوي ما ته به ولیکئ چې دریم نمبر کالم. صحیح ده؟ بل موږ سره کالمز دي. زه از ایکول ټو کالمز لیکم فار ایگزامپل زه ورته یم چې په دومره ځای کې څو کالمې موجود دي بس انټر ما ته وایي چې 2 کالم پکې موجود دي چې یو پکې دا یو دی او بل پکې دا یو دی. از ایکول ټو فار ایگزامپل کالمز زه ورته یم چې دا یو وګوره ما ته وایي چې دې کې یو کالم موجود دی. که فار ایگزامپل دغه شان تاسو ورته ولیکئ دومره ځای ورته انتخاب که انټر تاسو ته وایي چې 6 کالمې په دې کې موجود دي. همدغه شان رو ته وګورئ از ایکول ټو رو
بس بریکټ باندې ماته وی چې 650 نمبر کې ته اوس ولاړې زی ایکوال ټو فار ایگزامپل رو ورته لیکم زه ورته دغه ماته وګوره چې دا څوم نمبر رو ده ماته وی چې دا 650 نمبر رو ده روز څه کار کوي از ایکوال فار ایگزامپل روز زه ورته په دغه مرزه کې ما څو روګان انتخاب کړي دي ماته وی چې 1 2 3 4 5 6 7 وروګانې په دې کې دي نو ګوره جواب هم وبکې راغی چوز ته وګورئ از ایکوال ټو فار ایگزامپل چوز ورته لیکم انډیکس نمبر څوم نمبر پکې غواړي اول نمبر کاما لومړی ویلیوز ما دا ده کاما دویم می دا ده کاما دریم می دا ده کاما څلورم می دا ده بس بریکټ بند کا ماته چې اول نمبر پکې لیدي یا که دغه شانی ولیکي فار ایگزامپل از ایکوال ټو چوز او انډیکس نمبر پکې څوم غواړي زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا یو کاما 1 کاما 2 کاما 3 او کاما 4 انټر ماته وی چې دا راته ونه راغی دوسره دم کنټرول پلس ډي ماته وی چې 1 2 3 4 صحیح شو بل موږ سره آفسیټ فنکشن دا زی ایکوال ټو فار ایگزامپل آفسیټ ریفرنس ما فار ایگزامپل نیم دی کاما څورو لاندې زی که پوزټیو ولیکي پوزټیو مطلب دا دی چې دا به لاندې ځي که نیګیټیو ولیکي نیګیټیو مطلب دا دی چې بره ځه یو رو بره لاړ شه که فار ایگزامپل -2 ته ولیکي 2 رو به بره ځي 3 رو به بره ځي 4 رو به بره ځي 5 رو به بره ځي زه ورته یم چې یو رو لاندې ځه کاما کالمز که پوزټیو لیکي تاسو به داخلي طرف ته راځي که نیګیټیو لیکي نیګیټیو مطلب دا دی چې شاته ځه صحیح شوه زه ورته یم 0 کالم او 1 رو راته لاندې لاړ شه نو ماته به ظاهره خبره ده چې زبیلا به ماته راکړي که زه ورته یم چې فار ایگزامپل 15 رو لاندې لاړ شه 15 رو ماته به 0 راته راکړي ځکه چې 15 رو والا سیل خالي ده زه ورته یم فار ایگزامپل 4 رو لاندې لاړ شه انټر ماته وی چې وسیم دی په دې کې انډیکس فنکشن از ایکوال فار ایگزامپل انډیکس ورته لیکم اره دی کوم یو دی زه ورته یم فار ایگزامپل دا زما اره دی د کې څوم نمبر رو غواړي زه ورته یم فار ایگزامپل دویم نمبر کاما څوم کالم پکې غواړي زه ورته یم کالم مې نه دی پکار بس انټر ماته وی چې دا پکې موجود دی که تاسو فار ایگزامپل ډیرو ته انتخاب کړی وي ته ورته وی چې اول نمبر کالم او دویم نمبر رو دا هم ورته لیکلی شي صحیح ده کنه همدغه شان زی ایکوال ټو لیکم یا دغه شان لیکه انډیکس فار ایگزامپل اره دا زما اره دی کاما 3 رو لاندې لاړ شه 0 کالم دی خوا لاړ شه بس بریکټ بند انټر ماته وی چې دا یو دی یا که فار ایگزامپل دغه شان لیکم چې ایکوال ټو انډیکس اره زما دا یو دی کاما څلورم رو دا کاما 0 کالم دی ماته وی چې دا یو دی میچ فنکشن ته راځم از ایکوال ټو فار ایگزامپل میچ زه ورته دغه کس ماته میچ کړي چې دا په څوم نمبر باندې موجود دی کوم ځای کې دی یو کاما دغه ما سره څو خبرې دي لیس دین یا ایگزیکټ میچ یا ګریټر دین دا به په نمبر کې مونږ ته راځي فار ایگزامپل بعض نمبرونه هغه تقریبا ورنږدې وي تاسو ته څه شی اخلئ لیس دین اخلئ لیس دین مطلب چې وړوکی وي ایگزیکټ مطلب چې خود به خود همدغه به وي دې سره به فرق نه لري که 250 وي 250 والته وي که 350 وي 350 والته هم وي که ګریټر دین ورته وایي ګریټر دین مطلب دا دی چې غټ به وي به ضرورت ایگزیکټ لمه بریکټ انټر ماته چې دا په اول نمبر باندې دی صحیح شو که زه فار ایگزامپل راشم طاهر ورته ولیکم ماته چې دا په دویم نمبر باندې دی هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره بیسکس ان ایډوانس فنکشن کې فنکشن یا فارمولا 51 څخه تر 60 پورې که څه کوېشن هم وي څه سوال هم وي کمنټ باکس کې هم راڅخه کولی شئ او په ګروپ کې هم پوښتنه کولی شئ